السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران کتونکو، کله چې یو زنانه خپل مور کره درومي نو آیا دا به د سفر مونځ کوي او کنه به کوي، یعنی قصر به کوي او کنه به کوي؟ ګران کتونکو، کله چې یو زنانه خپل مور کره شپو ته لاړه شي، اوس به کتلی شي که دغه زنانه د خپل مور په کور کې د 15 نه کمې شپې وي، یعنی 14 شپې وي، 13 شپې وي، 12 شپې وي، یعنی د 15 نه کمې شپې وي، او د دغه زنانه چې کوم مسافات دی، یعنی کومه دغه لیاردو دی د 48 میل نه زیاته وي، د دې دغه مسافات سفر جوړیږي، نو په دغه وخت کې په دغه زنانه باندې قصر کول دا واجب دي. یعنی دغه خپل مور کور چې کوم دی دا د واده نه وروستو دغه زنانه لپاره وطن اصلي نه ګرځېږي، نو لهذا چې کومه زنانه خپل مور کره درومي او دغه مسافات سفر جوړیږي او 15 ورځو نه کم وخت مور کره تیروي، نو په دغه زنانه باندې قصر کول دا واجب دي. او قصر به په فرض مونځ کې کوي او هغه په هغه مونځ کې چې هغه 4 رکعاته وي، یعنی ماسپښین 4 رکعاته مونځ دی، نو دغه زنانه په 4 رکعاته مونځ کې صرف 2 رکعاته مونځ کوي، مازدیګر به هم دغه شان دی کوي، ماسخوتن به هم دغه شان دی کوي. او کوم چې د سحر فرض 2 رکعاته دي یا د ماښام فرض 3 رکعاته دي، دغه مونځونه پوره کوي. د دې نه ما سوا چې کوم سنت دي یا واجب دي هغه به پوره اهتمام سره کوي، صحیح طریقې سره. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.